المرسلين قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم مجاهد أنصار مهاجر ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د الله نه شکر گزار یم چې د جهاد موضوع بیا د منبرونو او د خطباتو موضوع شوه. دښمنانو د اسلام پس د افغانستان د جهاد نه چې د روسانو په مقابله کې وشو، دغې سره امریکې مجبوریت درلود چې د روسانو د چپه کولو او د ماتولو په خاطر باندې د مجاهدینو حمایت وکړي، ځکه کمونیزم د غربي دنیا دپاره یو خطر و. نو د کمونیزم د ماتولو دپاره د امریکایانو پالیسي دا وه چې مجاهدین ورته راوړاندې کوي، حمایت یې کوي، تایید یې کوي. که مسلمانان مړه شول هم زمونږ ګټه ده، او که روسان مړه شول هم زمونږ ګټه ده. زمونږ پکې تاوان نشته، صرف تاوان دا دی چې د جهاد تایید وکړو، حمایت یې وکړو. د امریکایانو کله هم دا تصور نه وه چې د روسانو سره به د مجاهدینو جنگ د مجاهدینو په کامیابۍ تمام شي. د امریکایانو تصور دا وه چې مجاهدین به د روسانو په مقابله کې لکه د تناره خاشاک غوندې وسوځي، په دې جنگ کې ختم بشي، روس به پرې ضعیف شي او ګټه به امریکا واخلي. خو د الله نقشه بدله وه. الله مجاهدینو ته فتح ورکړه په روسانو باندې، او روسان مات شول. مجاهدین من حیث یو قوت، مسلح قوت، د جهادي تصور سره په دنیا کې ارزندام وکړه. د دې خبرې سره امریکایان د یو مشکل سره مخامخ شول چې د جهاد تصور، د جهاد مسلې، د جهاد جذبه عامه شوه. په ټوله دنیا کې مجاهدین پیدا شول. د افغانستان د جهاد سره جهاد دنیا ته نشر شو. مونږ هم په دې پوهېدلو چې معلومه نه ده چې دا جنګ به مونږ وګټو که به ونه ګټو، خو مونږ راځئ چې که مونږ کامیابېږو که نه کامیابېږو جهاد نشر کړو. د جهاد د نشر دپاره مونږ د افغانستان د جهاد پر څنګ کې د دنیا مجاهدینو ته لاس د مدد وړاندې کړه، او دغو په نتیجه کې جهاد په فلسطین کې، جهاد په کشمیر کې، جهاد په اریتریا کې، جهاد په فلیپین کې، او بالاخره په ټوله دنیا کې د جهاد جذبې او تکبیرونه پورته شول. امریکایانو کوم شی چې نه غوښتل په هغې کې واقع شول، او هغه د جهاد ثقافت او تصور و چې د کلونه را په دې خوا باندې د جهاد په خلاف باندې تبلیغات شوي وو چې جهاد د ساحې د درس او د جومات او د وعظ او د تبلیغ نه ووځي. نو په امر واقع شول چې جهاد او دغې تبلیغات بیا را ژوندي شول. نو امریکایانو احساس وکړه چې د کمونیزم د ماتېدو نه وروسته مسلمانان د امریکې په خطر کې خطر واقع شو. اوس په دنیا کې د ډېر میډیا والا تبصرې داسې کوي چې دنیا یوه قطبي شوه، یو قطب شو، یو طرف شو. د غلط تفسیر دی. دنیا یوه قطبي نه شوه، د کفر په لحاظ یوه قطبي شوه. کفر یو هغه ته راټول شو، یو قطب ته راټول شو، او جانب مقابل اسلام دی چې اسلام جنګ کوي. خو اسلام دولت نه لري، حکومت نه لري چې د اسلام په نامه چیغه پورته کړه. د اسلام د جنګ ذمهواري افراد او علماو ته حواله شوله. په دې جنګ کې امریکایانو دا محسوس کړه چې اسلام زموږ مستقبل حریف دی په دنیا کې. مارکسیزم، سوسیالیزم، کمونیزم من حیث فلسفه، ایدیا او تصور په دنیا کې ناکام شو، مفلس شو. دنیا ته اوس مارکسیزم او دیالکتیک او سوسیالیزم من حیث یوه نظریه د ژوند جوړولو دپاره کافي نه ده چې خلکو ته وړاندې شي. غرب خو هسې فلسفه نه لري. د غرب تصور خو ټول په لهو لعب، په حب دنیا، په معاصي، په شراب او په کباب باندې بنا دی. غربیان خو کوم تصور نه لري چې خلکو ته وړاندې کړه. مسیحیت من حیث یو دین و نظریه نه ده، پاتې تحریف شوی دین دی. غیر دغونه غربیان او سیکولرستان
د دنیا د خلکو لپاره د اسلامي د نظام د جوړولو لپاره مثبت تصور او ایدیال نه لري چې خلکو ته وړاندې کا، نو د دې په لحاظ باندې اسلام او اسلامي تصور اسلامي نظام په ژوندانه کې په دنیا کې بل رقیبه پاتې دی چې څوک رقابت نشي کولای. دا خوش خبری ده ټولو ته ورکوم. اسلام من حیث سیاسی نظریه، اسلام من حیث نظریه د ژوندانه لپاره د ژوندانه نظام د جوړولو لپاره، اسلام من حیث معیشت لپاره د اقتصادي نظریه په حیث باندې، اسلام من حیث دوا او حل د انسانانو د مشکل لپاره تنها علاج دی په دنیا کې چې هیڅوک نه د غربي دنیا د دې نظام سره په فکری لحاظ سره رقابت کولای شي او نه کمونیزم او سوسیالیزم د اسلام سره رقابت کولای شي. مستقبل د دنیا د اسلام میراث دی او دا دنیا مسلمانانو ته پاتې ده چې مسلمانان دا دنیا په اسلام باندې جوړه کړه. د دې په خاطر غربیانو ټول په اتفاق سره د اسلام په خلاف د جنگ نقشه ونیوله. تاسو دا سوال وکړئ چې د 11 سپتمبر واقعه د دې دلیل کېدلای شي په سیاسي لحاظ سره چې په یو غریب ملک باندې د 15 ملکونه راټول شي. د 11 سپتمبر واقعه یو انفجار و چې په نیویارک کې وشو. کوم خلک چې په دې انفجار کې شریک وو هغه ټول د امریکا نېشنلټي درلودلې. په امریکا کې د غوی رزیدنشپ جوړ و، په امریکا کې اوسېدل، تعلیم په امریکا کې کړی و، اسلحه په امریکا کې پیدا کړې و، د پیلوټۍ ټریننګ په امریکا کې دوی کورسونه اخیستي وو، د اسلحې ټریننګ دوی هلته کړی و، ایرپورټ د امریکې استعمال کړی و، سکیورټي د امریکې ورماته کړې وه. د هغې د سکیورټۍ نه د هغې د پولیسو نه د امریکې په کارډونو باندې د هغې په نشنلټۍ باندې د امریکې په تیاره کې د امریکې اپارتمانونه ونړېدل چې په دې کې نه د افغانستان خاوره شامله وه، نه د افغانستان اسلحه شامله وه، نه پکې یو افغان موجود و په دې خلکو کې، او نه د افغانستان هلته کوم دخل و په دې خبره کې. د دې خبرې انتقام امریکې باید د امریکې د سکیورټۍ نه اخیستی وه چې تاسو ولې سکیورټي ناکامه وه چې دا تیاره در ځنې پورته شوه. د دې انتقام باید د اف بي آی او د سی آی ای نه اخیستل شوی وای چې ولې تاسو نه د خلک تېر شول د تاسو په خیر باندې. د دې انتقام باید د امریکې د ایرلاینونو نه اخیستل شوی وای چې دوی ولې سکیورټي ناکامه وه، د امریکې په تیاره باندې د امریکې برج ونړېدله. د افغانستان مظلوم پکې څه ګناه وه چې په دې جرم په واسطه باندې امریکې افغانستان ته اعلان د جنګ کوي او بیا یو ملک هم نه دنیا 15 ملکونه راټولېږي د امریکې د جنګ دپاره. هغه نښه ده کې رښتیا وي چې په افغانستان کې اسامه دی. ملا عمر ورته وویل چې راشي اسامه زه اسلامي محکمې ته وړاندې کوم، هر څوک چې په دعوا لري په افغانستان کې د محاکمه قاضي دغه حقوق ته ورکوم، خو مسلمان کافر ته نه سپارم. د ملا عمر او د طالبانو په دې قضیه کې که جرم وي خو همدغه جرم یې دی چې اسامه یې امریکې ته نه دی سپارلی. نور خو په واقعه کې زمونږ دخل نه دی که دغه کوم کور چې مونږ یو اسامه نه دی امریکې ته ور ونه سپارله. امریکې 700 کسان بندیان په ګوانتانامو کې د ټولو دنیا د ملکونو بندیان په ګوانتانامو کې په غیر قانوني او غیر دستوري شکل باندې په غیر عیني شکل باندې د 8 کاله په جیل کې وساتل او هیڅ دنیا ملک ته ونه ساتله. چې امریکا د 700 کسانو د ساتلو په جیل کې حق لري او هیڅ دنیا ته نه ورسپاري، آیا موږ د حق نه درلود چې اسامه په افغانستان کې وساتو؟ خبر ده نه وه. دا دومره لوی جرم نه وه چې دنیا ټول 15 ملکونه د افغانستان د جنگ دپاره د اسامه په خاطر تیار شي. خبر دا وه چې افغانستان د جهاد د کامیابۍ مرکز ګرځېدلی وه. هلته مجاهدین کامیاب شوي وو او د مجاهدینو په ځای باندې طالبانو هلته اسلامي امارت جوړ کړی وه چې په هغې کې د امریکې خواهشات او آرډرونه فرمایشات نه منل کېدل. کله چې هلته ملا عمر د امریکې خواهشات ونه منل، امریکې په افغانستان باندې اعلان د جنګ وکړ. د دې جنګ نه مطلب دا وه چې هغه ډله چې د اسلامي نظام جوړولو تصور لري
هغه ډله چې دا تصور لري چې اسلام تر شا باید خپله توره ولاړه وي، هغه ډله چې دغه تصور لري چې موږ په دنیا کې آزاد ژوند کوو، د اسلام شریعت نظام په زور جوړوو، دغه ډله ختمول مطلب. غربیانو د قرنونو نه مسلمانانو ته دا تصور ورکړی و چې په جومات کې دې واز کوه، تبلیغ دې کوه، چنده ټولوه، او مسلمانانو خدای وبخیر جومات ته چنده واچوئ، د خپلې لکړې څخه ووځي، د خپلې لکړې سره راشي. مسلمانان یې په دې تصور امخته کړي وو. غربیانو کله هم داسې مسلمانان نشوای تحمل کولی چې خطیب د کلاشینکوف سره په منبر کینی او امام د کلاشینکوف سره امامت وکړه، او دغه سره د خلافت تصور وي، هغه د نهی عن المنکر کوي، هغه د اقامت حدود کوي، هغه د په جهاد باندې من حیث فریضي ایمان ولري. جنگ په دې شروع شوی دی. د مونږ باندې چې د ټوله دنیا را ټوله شوې ده، دا د جهادي تصور په وجه باندې را ټوله شوې ده. کوم تصور چې په دنیا کې ختم و او په افغانستان کې دا تصور خدای ژوندی کړ. د همدې په خاطر امریکایانو ډېر کوشش وکړ چې زموږ مجاهدینو ته د پیسو په بدله باندې او د امتیازاتو ورکولو په بدله باندې وایخلي او د ځان سره یې ودروي، او متاسفانه چې زموږ د جهاد مشران هم په دې خیانت او په دې جرم کې د امریکانو سره شریک شول، او دنیاوالو ته دا سند ورکړه چې دغه جهاد چې وه د امریکې په مشوره شروع شوی و، په مرضي شروع شوی و، او دا جهاد امریکایي جهاد و، هغه د نتیجه امریکا او ریګن واخیستل. امریکایانو جهاد ته تروریزم ووی او مجاهد ته تروریست ووی. د اسلحې استعمال د اسلامي نظام د راوستلو دپاره دې ته دهشتګردي او انتها پسندي وویله، او د جهاد په خلاف باندې عام تبلیغاتي، عسکري او مطبوعاتي جنگ شروع شو. دا جنگ زیات فشار په میډیا باندې درلودله، او د میډیا د لارې خلکو ته دا تصور ورکړه چې کوم کسان چې ټوپک ګرځوي تروریست دي، او کوم کسان چې د زور خبره کوي هغه انتها پسند او دهشتګرد دي. او دغه تبلیغات متاسفانه د یو څه د علماو په واسطه باندې یا د جهل په نتیجه کې، یا د سمع په نتیجه کې، یا د ډار په نتیجه کې داسې سکوت پې وشو چې چا هم دنیا ته دا خبره ونه کړله چې تروریزم خو جهاد دی. ته څه ته تروریزم وایې؟ نو زه نن ستاسو سره موضوع مې جهاد ده. الله ته شکریه ادا کوم چې بیا الله داسې حالات راوسته چې جهاد د منبر او د محراب موضوع شي. ورونو جهاد ولو که سیاسي خبره ده، خو جهاد د اسلامي فکر کې، په اسلامي عقیده کې و فریضه ده، دا عبادت دی، دا فقه ده، دا د فقه د کتابونو نه یو کتاب دی. جهاد ته د یو سیاسي مبحث په سترګه مه ګورئ، جهاد ته د یو فقهي مبحث په سترګه وګورئ چې په فقه کې کتاب دی. کوم علما او طلبه علم چې د فقه کتابونه یې ویلي دي او د حدیثو کتابونه یې ویلي دي، دوی ته دا خبره تاسو پوښتنه ترنه وکئ چې لکه څنګه چې په فقه کې کتاب طهارت دی، کتاب صلات دی، کتاب حج دی، کتاب زکات دی، کتاب صوم دی، کتاب نکاح دی، آیا کتاب جهاد د فقه په کتابونو کې مستقل باب او عنوان او فصل دی که نه دی؟ ما شرایطو درس مدینه یونیورسټۍ کې و، په 99 کال کې زه د هغې ځای نه فارغ شوم. زما په یاد د 4 کال د شرایط آخر کال د درس کې موږ چې کله په فقه کې کتاب جهاد ته ورسېدلو، نو استاد راته په کتاب باندې چلیپا کش کړه چې هذا غیر المقرر، دا مقرر نه دی، دا کتاب نه ویل کېږي، دا مه وایه. ښځې ته واچول. کتاب جهاد د فقه په کتابونو کې شته، خو علماو د دې تدریس اکثرا نه کوله. د غنیمت کتاب د فقه په کتابونو کې شته مبحث، علماو بحث نه کوله. د اسیرانو نیول، د مینځو د غلامانو نیول په کتابونو کې احکام دي، خو دا خلک نه وایي د دې وخت تېر دی، اوس وخت نشته دی، نه د مینځو وخت شته، نه د غلامانو وخت شته، د دې په خاطر مسلې ژوندۍ نه دي. ولې وخت نشته؟ د
جهاد فریضه وي الجهاد ماض الى يوم القيامه جهاد ته قیامت پورې فریضه قائمه وي نو کتاب جهاد وخت څنګه تیر شو د جهاد په خلاف باندې سخت تبلیغاتی جنگ او سیاسی جنگ شوی دی چې دا وکړه امریکا د 18 سپتمبر نه وروسته د ټول عالم اسلام د حکومتونو او د وزارت تعلیم په نصابونو کې ګوتې وویلې چېرته چې د جهاد موضوع هغه د کتابونو نه وایستل نوي کتابونه ورته چاپ کړل په افغانستان کې ټول نصاب تعلیم چې موږ د جهاد په وخت جوړ کړی و ټول بدل کړل نوي کتابونه یې چاپ کړل هر ځای چې د جهاد کلمه و هغه د کتاب نه وایستله حتی په سعودي عرب او په اماراتو کې او په کویت کې د جهاد موضوعات ټول وایستل دغه نه او علماء ته وویل چې کوم آیاتونه د جهاد چې په قرآن کې راغلي دي تاسو دا په نورو خبرو تفسیر وایه د جهاد آیات په زهد حمل کوئ په سفر حمل کوئ او بذل جهد نه اخلئ ګورئ کله چې جهاد فی سبیل الله ویل شي مراد نه قتال فی سبیل الله ده د جهاد لغوي معنا بذل د جهد دی سړی تیرول دي ځان سړی کول دي جهاد په لغوي معنا باندې متحرفوي که جهاد لغوي معنا واخلي او دغه نه ځان سړی کول د خیر په کار کې وي نو د دې تعریف مصداق او معنا دا راځي چې کوم سړی چې د شپې د خپل ښځې سره ځان سړی کوي د دې ته هم جهاد ویل کېږي نه دا جهاد نه دی بذل جهد دی خو جهاد نه دی جهاد نه مراد قتال فی سبیل الله ده فقاتل فی سبیل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين على القتال عسى الله ان يكف باس الذين كفروا الله پیغمبر ته وایي چې ته قتال وکړه رسول صلی الله علیه وسلم لومړی مطلب دا و چې جهاد نه مراد کله چې په اطلاق سره ذکر شي قتال فی سبیل الله ده په مونږ باندې فریضه قتال ده جهاد دعوت هم د جهاد د ابوابونه یو باب دی د دین په لار کې هلې ځلې کول هم د جهاد د ابوابونه یو باب دی خو اصلا جهاد چې دی قتال فی سبیل الله دی د نور ټول ملحقات د قتال فی سبیل الله نو الجهاد که تعریفوي څه شی دی الجهاد قتال فی سبیل الله وما هو في خدمة القتال جهاد قتال دی الله په لاره کې جنگ کول دي او هغه کارونه چې په خدمت د قتال کې دي په لاره د قتال کې نو د دې په خاطر باندې قتال فی سبیل الله فریضه ده اعداد د دې قتال لپاره فریضه ده واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم اعداد د دې لپاره فریضه ده تحريض على القتال وحرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال خلق جنگ ترى بلل جنگ تشویق کول دا فریضه ده الله امر کوي پیغمبر ته چې ته خلق جنگ ترى وبوله کومه خبره زختاس ته کوم دا تحريض على القتال دی دا هغه کار دی چې الله پیغمبر ته امر کړی چې پیغمبره ته مؤمنان قتال ته وهڅوه تشویق یې کړه قتال ته دا دهشتګردي نه ده دا انتها پسندي نه ده دا دین دی او دا دین به تحریف نشي جهاد دوه حالت لري یا به جهاد فرض عین وي یا به جهاد فرض کفایي وي کله چې مسلمانان د اسلام د نشر لپاره لښکرې لیږي د کافرانو ملکونو ته چې د کافرانو په ملکونو کې لښکرې نشر شي مونږ که لښکره لګلی یم د ډهلي فتح کولی لکه احمدشاه بابا چې فتح کړه او یم مسکو فتح کولی تاشکند و بخارا فتح کولی مسکو هم فتح کولی نو دغه جهاد چې دی فرض کفایي دی متعین په خلیفه او دغه په فوج باندې دی د نورو مسلمانانو په حق کې کفایي دی او که چیرته کافران په مسلمانانو باندې حمله وکړه د مسلمانانو په ناموس حمله وکړه د مسلمانانو په خاوره حمله وکړه د مسلمانانو په مځکه حمله وکړه د مسلمانانو په مقدساتو تعرض وشي دا جهاد فرض عین ګرځي ولو که تعرض په یوه ښځه باندې وي که په مشرق کې په فلیپین کې کافران په یوه مسلمانه ښځه تجاوز وکړه دغه عزت تر کولاندې کا د المغرب په مسلمانانو باندې د جهاد فرض عین دی تر څو چې دغه مسلمانه ښځې عزت په ځای شوی نه وي که په مغرب کې په یوه مسلمانه ښځه باندې کافران تجاوز وکړه نو د مشرق په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی تر هغه وخته پورې چې دغه ښځې فتنې په ځای شوی دا د فقه د کتابونو عام متن دی وخت کم دی نه غواړم چې هغو متونو ته
اشاره وکړم صرف اتفاقی خبره ده چې په موږ باندې اوس جهاد فرض عین دی د دې په خاطر چې موږ قبله د يهودو د نصارا په لاس کې ده په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې امریکایانو په عراق باندې حمله کړې ده په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې امریکایانو په افغانستان باندې تجاوز کړی دی په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې امریکایانو په پاکستان باندې تجاوز کړی دی د پاکستان سالمیت حدود او حدود د هوایم د کنای سالمیت او ازادي تر خپل اندې کړی ده په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې یورپیانو زموږ په قران باندې ملنډې ویلي دي په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم کاریکاتورونه نشر کړی دي په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې د مسلمانانو ښځې د يهودانو په جیلونو کې د يهودانو ته ظلم لاندې پرتې دي د کشمیر کې د کشمیر ښځې د هندوانو ته ظلم لاندې پرتې دي په افغانستان کې مسلمانې ښځې د امریکایانو په قبضه کې پرتې دي په عراق کې د مسلمانانو ښځې د امریکایانو په قبضه کې پرتې دي یوه ښځه نه ده په سلهاو په زرهاو ښځې نن د کافرانو په قبضه کې دي په شرق د عالم اسلام کې او په غرب د عالم اسلام کې په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې د اسلامي خاورو ازادي تللې ده خاورې غصب شوي دي فلسطین غصب دی بخارا غصب دی ترکستان غصب دی اندلس غصب دی په مشرق او په مغرب کې زموږ خاورې غصب دي نه تنها زموږ سابقه خاورې غصب شوي دي بلکې اوس هم زموږ موجوده خاورې چې آزاد ځان ته وایي د ازادۍ جشنونه کوي هغه په خپل ملک کې د خپل سیاست اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د خپل فوج اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د خپل قضا او د خپل قانون د جج اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د خپل استخباراتو د اجنسي اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د وسلې ته د پناه ورکولو او د ساتلو اختیار نه لري هغه مظلوم دي هغه مجبور دي چې دغه فوج ټول د امریکای په امر باندې وچلېږي او که چیرته د ازادي صحیح وای که چیرته د ازادي صحیح وای نو پاکستان ولې د شپږ کاله د امریکای لپاره غیر قانوني غیر مشروع جنگ د پاکستان د مصالحو خلاف کوله پاکستان مشیت د جنگ په خلاف خراب شو د پاکستان اقتصاد خراب شو د پاکستان سیاست خراب شو د پاکستان فوج داري والی شو سیاسي حیثیت بینالمللي حیثیت د پاکستان څنګه کول وې دا ټول د بوش او د امریکای د ګټو خاطر باندې سابق میډیا یو حواله وا د امریکای تیارو شپږ دېرش زره فلایټه د پاکستان د خاور نه په افغانستان باندې بمونه فلایټه کړي دي شپږ دېرش زره فلایټه د امریکای فوجونو د پاکستان د خاور نه په افغانستان باندې تجاوز کړی دی دا سابق احصایه واچلي اوس احصایه ډېره زیاته وي پاکستان خلک زه یقین لرم چې نه ملیشه غواړي چې د افغانستان سره جنگ وکړي فوج نه سیاسي پارټۍ دا غواړي چې د افغانستان سره په جنگ کې وي او نه عوام غواړي چې د افغانستان سره په جنگ کې وي دا د پاکستان ایرپورټونه او بیسونه ولې د امریکای د تیارو دپاره دا ټول هوایي اډې وګرځېدلې چې ستاسو د ایرپورټونو نه په موږ باندې بمونه ولوېدل کاشکې بې طرفه خو پاتې وای که چې نه ستا سره یم نه د هغې سره یم خو ستا د ایرپورټ نه په ما باندې بم لګي د امریکای اوس ټول رشن په 95% ټول فوجي عسکري او غیر عسکري نظامي او غیر نظامي ضروريات یې ټول د پاکستان د کراچۍ د لارې نه په تورخم باندې راځي او هلته په موږ باندې بمونه چول کېږي ټول بمونه چې د افغانانو کورونه ړنګوي ټول بمونه چې زموږ جوماتونه ورانوي ټول بمونه چې زموږ مظلومان وژني دا بمونه ستاسو په خاوره تېرېږي د دې بمونو او د دې ټرکونو او د دې ټیلرو سکیورټي تا ساتلې ده که د پاکستان قبایل یې که افریدا یې که فوجي یې که ملیشه یې د دې امریکایانو د کانواییو سکیورټي تا ساتلې ده ستا په خاوره باندې د راځي زما په سر باندې بمونه لګوي او عجیبه دا ده ما په بیان کې ولوستل په میډیا کې چې ټول تیارې فلایټونه چې امریکا د پاکستان د خاور نه کړي دي هغه تل د پاکستان اچولي دي او امریکا د دغه تیلو بیه بیرته پاکستان ته نه ده ورکړې ده تیل یې هم مفت وړي دي وچا یوه تجزیه لیکلې وه په اخبار کې چې که امریکا د خپلو دغه کانټینرو چې د پاکستان په خاوره باندې تېرېږي د دې ټکس پاکستان ته ورکړه د دې ټکس پیسې د پاکستان امریکا د ټولو کومکونو چې مشرف ته ورکړې څونه زیاتې کېږي دا ټول مال په پاکستان باندې بې ټکسه تېرېږي
عجیبه دا ده چې افغانستان ته راځو چې افغانستان توړنه پرېږدو باجوړ ته تللی وم هلته پټک اچولو ما د څه شو پټک دی افغانستان توړنه پرېږدو ما ولې وړنه ورته پرېږدی د امریکانو ته ورځي ما عجیبه دا ده چې امریکانو ته خو تاسو وسله او بمونه په تورخم باندې ور پرېږدئ دا وړه ولې ته بندوئ وړه پرې بندوئ او بمونه ورته خوشي کوئ وسلې ورته خوشي کوئ دا وړه امریکانو ته ورځي د دې رېګل ناروا دي او هلته چې امریکانو ته ټول راشن او ټول شی ورځي او ستاسو په خاوره ورځي ټکس یې نه ته اخلئ دومره خو معامله وکړئ چې افغانانو ته د وړه بې ټکسه ورکړه خیر که امریکانو ته وسله بې ټکسه لګئ هغه موږ ته خو وړه بې ټکسه راکړئ موږ ته څه چې صوبه سرحد ته یې هم نه ورکوي بې ټکسه خو امریکانو ټول راشن بې ټکسه تېرېږي دا ټول راشن بې ټکسه تېرېږي تاسو ودرېږئ چې څومره ګاډي دي څومره کانټینر دي او څومره مال دي او د دې ټکس څومره روپۍ کېږي یو چا د تجزیه لیکلې وه که دا ټکس پاکستان ته اخیستی وای پاکستان دې ته محتاج نه وه چې د امریکې نه کومک وغواړي ولې به د پاکستان اقتصاد نه خرابېږي د امریکې شی بې ټکسه دي تیل د پاکستان اچوي فوج د پاکستان مړ کېږي ملیشه د پاکستان مړه کېږي وینې د پاکستان تویېږي طالب پکې د مجاهدو نه مړ کېږي او ګټه یې امریکا اخلي واه واه زنده باد پاکستان جشن ازادي مبارک دغه ازادي ده جشن ازادي مبارک او چې ورته ووایې چې ولې دا کار کوې په دې کې خو پاکستان تاسو تباه کوئ افغانستان خو تباه کړه خرڅ هم کړه د پاکستان ولې تباه کوئ دا خو د اسلام کور دی موږ خو په دې هم زړه سوځي دا خو زموږ د هجرت کور دی زما 15 کاله په دې وطن کې شوي دي مړي هم دلته ښخ شوي دي که تاسو هر څه راته غیر ملکي ووایئ د دې خاورې دفاع په ما باندې فرض ده که په پاکستان باندې هندوان حمله وکړه د هندوانو په خلاف جنگ په مهاجرو باندې فرض عین دی که نه دی اسلام یې په فرض وي سیاست نه چې د پاکستان د دفاع جنگ په ما باندې فرض عین وي ته نن څنګه ما ته په پاکستان کې غیر ملکي وایې د دې خاورې د دفاع جنگ په ما فرض عین دی چې ویې نه کوم دوزخ ته پېژنمه او ته راته پکې غیر ملکي وایې مصطلحات انګریزانو راته جوړ کړي دا ټول اصطلاحات چې دي دا ټرمینالوژي چې موږ ته پاتې ده دا د انګریز ټرمینالوژي ده ازادۍ ډیفینیشن تعریف د حدودو تعریف د وطن تعریف د نشنالیتۍ تعریف دا تعریفات موږ ته انګریزانو جوړ کړي دي او زموږ ذهن تر اوسه پورې داسې جوړ دی لکه انګریزان چې غواړي که چا ته وایي چې وطن د څه شی دی وایي وطن مې پاکستان دی داسې نه وایي چې د اسلام خاوره زما وطن ده که چا ته وایي چې حدود د کوم دي بورډر وایي بورډر مې تورخم او هغه واګه بورډر دی داسې نه وایي چې د اسلام خاوره مې بورډر دی د اسلام بورډر زما بورډر اسلامي تصور را ژوندي کېدل غواړي دغه کوم ذهني کار چې دی اسلام په خلاف شوی دی تر څو چې موږ خلکو ته اسلامي تصور ورکړو دا کار غواړي دا دعوت غواړي ما پرون هم چاته دا خبره وکړه چې زموږ د پښتنو سرحد اټک نه دی موږ د پښتو دعوت نه چلوو موږ د اسلام دعوت چلوو د اسلام سرحد د اسلام خاوره ده پښتو څه شی لري چې موږ دغه دعوت وچلوو پښتو کوم ثقافت لري چې اسلام ته لري کې چې وچلوو تاسو د پښتنو نه اسلام واخلئ غیر د رحمان بابا د دیوان څه اشعار او د خوشحال خان بابا د دیوان څه اشعار نور او څو متلونه او څه جاهلي رواج چې په موږ کې پاتې دي نور پښتانه څه شی لري په دې باندې کوم تمدن او سیویلایزیشن جوړېدلی شي په دې کې د اسلامي نظام دپاره د ټولنې دپاره کوم تصور شته دا ژبه چې روس خپل الفاظ جوړوي تر پوزه د دې الفاظ جوړ نه دي ده هر څه چې دا دعوت چلوي دا دعوت ناقص دعوت دی موږ پښتانه یو خپله ژبه راته ښه ښکارېږي خپل قوم راته ښه ښکارېږي د خپل قوم سره د خپلې ژبې سره مینه لرو خو داسې ظالمان نه یو چې خپل ټټور د بل آس سره برابر کړو تاسو د پښتو د ژبې نه د پښتو حروف وباسئ عربي حروف یې وباسئ پښتو ژبه نه ده د پښتو ژبې نه عربي کلمات وباسئ پښتو ژبه عربي ژبه کامله ژبه نه پاتې کېږي دا چې د پښتو د ژبې نه مونږ اوس عربي الفاظ ته وباسو او انګریزي الفاظ پکې نه باسو دا د پښتو ژبې ته خدمت نه دی او نه دا کوم تمدن دی او نه د خلکو ته کوم تصور وړاندې کېدل